السلام علیکم دوستانو، تاسو سره یو بل خبر شریکوم چې په سوشل میډیا باندې یو خبر ډیر زیات وایرل دی. هغه خبر دا چې نجیبه پیز یو مشهوره اداکاره، یو مشهوره انکر، هغې د حسنین په باره کې څه ویلي دي. آیا هغې رښتیا د حسنین په باره کې جړلي دي او که نه دا څه واقعه مخې ته راغلې ده؟ تاسو راسره ویډیو تر اخره وګورئ. حسنین به تاسو پیژنئ چې یو ډیر مشهور ټیک ټاکر، یعنې اوس ترې مشهور جوړ شو. خیر مخکې خو مشهور نه و. هغه خپل مور پلار وژلي دي. د مور پلار د وژلو نه پس هغه ډیر زیات وایرل شو. اگر که د هغه مور نه ده مړه، صرف پلار یې مړ دی او مور یې ډېر سخت حالت کې ده، زخمي ده. ویل کېږي چې نجیبه پیز د هغه په باره کې بیان ورکړی. قدرمنو دوستانو، په سوشل میډیا باندې ډېرو خلکو د دوی هلک باره کې بیان ورکړی، خپل نظر یې شریک کړی دی. اگر که نجیبه پیز به هم داسې څه خبرې کړي وي، کوم کسان چې کومې ویډیوګانې شیر کوي نو هغه زړې دي، هغه د حسنین په باره کې نه دي شوي. خلک هم هسې خبرو له هوا ورکوي. دغه خبرونه چې د هغې په باره کې د نجیبه پیز یعنې دلربا سره منسوب کېږي نو دغه حقیقت نه لري. موږ صرف همدغه غوښتل چې تاسو ته دا معلومات درکو چې کوم معلومات د هغې په باره کې شیر کېږي هغه حقیقت نه لري. باقي حسنین چې کوم کار کړی دی نو یقینا چې هغه کار د انسانیت نه خلاف کار دی. مور پلار وژل یو ډېر